دا د 1880 کال د جولای میاشت وه. د افغانستان په میوند کې د انګریزانو او پښتنو ترمنځ یوه خونړۍ جګړه روانه وه. انګریزي لشکر ډیر قوي و او عصري وسلې یې لرلې، خو پښتنو یوازې په خپل ایمان او ننګ جګړه کوله. په جګړه کې د پښتنو لشکر ډیر ستړي شوی و او نږدې و چې ماته وخوري. د غازیانو بیرغ جنډه په ځمکه ولوېده او د مجاهدینو حوصلې پست شوې. په دې وخت کې یوه پیغله چې نوم یې ملالۍ و د غازیانو د اوبو ورکولو لپاره میدان ته راغلی وه. کله چې ملالۍ ولیدل چې د پښتنو لشکر شاته کیږي نو هغې خپل ټیکری پړونی پورته کړ او په لوړ اواز یې دا تاریخي ټپه وویله: خال به د یار لوینو کېږدم چې په شین باغ کې ګل ګلاب شرموینا، که په میوند کې شهید نشوې ګرانا لالیا بې ننګۍ ته دې ساتینا. د ملالۍ دې آواز په غازیانو کې نوی روح پوکړه. هغوی بیرته په انګریزانو برید وکړ او په پای کې یې هغوی ته سخته ماتې ورکړه. خو په دې جګړه کې ملالۍ پخپله هم شهیده شوه. نن هم د ملالۍ نوم د میړانې او د ازادۍ د سمبول په توګه یادیږي. که تاسو ته دا رښتینی کیسه خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.